هغه درون کې به نه راسوړې اوبه دا دې را روانې دي لاندې دا ازګی نو خوندور دی د ناستې د پکنیکو د داسې لپاره ډېر خوندور ځای دی اشه سمې دلې خلک د پکنیک لپاره راځي ماشاءالله کلا سیف الله ډېر خوندور وطن دی ما څومره خوندور ځای دی هغه مخامخ غر تاسو لیدی سئ چې خو دا دې رالې دا دی جسم راورسېدی دا نو د کلا سیف الله بازار دی د محسن سینه دی څنګه دی خوند کوي که نه کوي دا تاسو ورته وګورئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاءالله کلا سیف الله ډېر خوندور وطن دی ما دومره زیات خوند راخیستی دی چې څه درته ووایم اوس سمې وایي چې دلې مخته کوم اغزګي نوم چې شو غونډې مډاله ځو وایي هلته ځو وایي غرونه دي د غرو سره اوبه را روانې دي خوندور سیند راځي د اغزګي ده نو ځو مازدیګري ټیم ده هلته به الوتکه مو والوځو د سیند څخه به خوند واخلو او د دغه کلي ولاګ ما جوړ کړی د سهار وختي په ټیم کې زما د یوټیوب په چینل کې وګورئ خوندور ولاګ دی فضل افغان چینل نوم دی سبسکرایب یې وکړئ خوند به ځینې واخلئ اوس دا دی کله سیف الله بازار ته راورسېدلو او دا بریاني والا څه ورځې راخلو دی وایي سمې وایي چې دا بریاني زموږ د علاقې ډېره مشهوره بریاني ده وایي نو اول هغسې دی کراچي سټنډرډ چکن بریاني انو اوس ورځې راوړي انو اوس دا دي ورځې مې راواخیستلې اوس ځو هغه زموږ بل ملګری چیرې دی دلې د ګلابي پمپ سره دی اوس هغه لور ځو د هغه سره د ډرون کیمرې بیټریانې دي د چارجېدو لپاره مې ورکړي هغه به مې چارج کړي بیا ځو هغه غره د خوندور سیند به در ښکاره کړو څنګه بریاني ده ښه بریاني ده خوندور دغه بریاني ده اوس به یې خوند وګورم څنګه دی سمې که ډېر تعارف هم وکړي خوندوره دا به اوس وخورم بیا به ګپم دا دی شیرو هم راورسېدی دا شانې نه چارج کړي دي که نه دي دا به یا چارج شوی بس صحیح دی یا یوه بیټرۍ چارج شوې ده آی پاور بینک چارج پاور بینک هم یو خانه څه وایه خیر ګزاره به په وکړو انو اوس زه مخته ځو دی مهربانه دی یو چم به پاور بینک هم دی لږ چارج شوی دی نه درځه دومره خوندور ځای دی هغه مخامخ غر تاسو لیدی سئ او هغه سیر ته اوبه را روانې دي اوس به الوتکه مو والوځو موټر به روان خوندور سیند به در ښکاره کړو تقریبا څو منټه موږ د بازار سفر کړی یار د بازار څخه ما نیمه ګنټه سفر کړی د بازار څخه نیمه ګنټه سفر لګېدلی د دازګي پورې دی په 120 سپیډ کې روانو بیخي تیز روانو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى دومره صفا خوندورې اوبه دي او څه به دې کې دي ډېرې تیز هم دي دومره خوند کوي چې څه درته ووایم دا ګرځي د دغه اوبه را روان دي د چونې د چونې اوبه را روانې دي خوندور سیند دی الوتکه مې په دا باندې اول والوځوله چې ناوخته کېدی لمر پټ سولو او دا ځګي پورې چې موږ راتللو ډېر ټیم راسه ضایع سولو هغه ځګي ته ګورې هغه پل دی مخامخ او بیخي ډېرې تیزې روانې دي ما ډېر زیات خوند ځینې اخیستی دی ډېر زیات خوند هم کوي هغه سیر څه دی را روانې دي ایسه دی لږ مخته ځو ویلو چې اخر دا اوبه را روانې د کوم ځګي څه دي دا به مو وګوره خو مشکله ده که مې ځګی پیدا کړي ډېرې صفا خوندورې اوبه دي اشه سمې دلې خلک د پکنیک لپاره راځي او بیخي زیات راځي پیدانو کې راځي خلک د علاقې دا ځګی به چا ته خاص ور معلوم هم نه یو یاره خامخا پر سایډ دی ښه و چیرې د چیش باغونه دي مخکې ښه و هغه سیر ته کوچان هم پراته دي خو ډېر لیرې دي کنې ورغلي وای هغه به مې هم در ښکاره کړي وای دا اوبه دا دي دیم را روانې دي
هغه سیټ هم را روان دي خوندور سیند دی دغه دا ډبرې تاسو ورته ګورئ د ډبرو لاندې اوبه را روانې دي ډېر خوندور سیند زه به ور وختېږم دا نو چې موږ زه راغلي وای ډېر خوندوره ویډیو ده داسې ده جوړېدل سبحان الله دا تاسو ورته ګورئ اوبه دا دې را روانې دي لاندې دا ځګی نو خوندور دی د ناستې د پکنیکو د داسې لپاره ډېر خوندور ځای دی ډېر ښایسته وطن دی بس څه پکه یې زموږ خلک یې قدر نه کوي د خپل وطن دا تاسو ورته وګورئ ښه کې لمبېدی سي اوس زما موډ نه دی که نه زه به لمبېدلی یم وایي ورو کې به نه یې راسه وړې او د دې ځګې خلک ډېر ښه خلک هم دي شی بس کښېږدی څوک یې انشاءالله نه وړي موږ هر څه پرېږدوله ډرون ته ولګېږه بتۍ لګېدله پرته به یې بتۍ یې لګېږي هغه ده پر دا ځګې باندې کښېنمه دلې یو خوندور عکس اخلمه راواخلي وی خوندورې اوبه روانې دي څه کې وایاست د ده کور ودان کیمري و دا شان هم ده راچارج کړلې زما ډېره ملګرتیا وکړله په دې ویلا کې قادر واخله یو خوندور عکس اوبه ډېرې زیاتې دي بس اوس کې آرام سوله خو ناوخته موږ راورسېدلو بیا مې هم کوشش وکړي ستاسو ته خوندور سیند ښکاره کړم تاسو سر نه خلاصوئ راسئ یوټیوب ته هله د فول سپورټ راکړئ خوندور ویلاګونه ستاسو لپاره جوړ کړم او انشاءالله دا اوبه څه دي دا د کوم ځګې څه دی نه دي معلوم د کوم ځګې سره روان دي زه یو غرنی بایک واخلم بسیار دا لاره زما دا اوبه معلوموم چې دا د کوم ځګې څخه راځي الوتکه زما به خیال چې اوس هم پرته ده که نه ده الوتکه پرته ده الوتکه پر ځګې باندې پرته ده دغه بیا دی وطن دی دلې شی کښېږدوه سبا وله راسئ میاشت بعد وله راسئ مې انشاءالله څوک یې نه غلا کوي او دغسې به و دلې غلا شی نه کېږي دغه د دوی د ډېر ښه سیسټم دی هغه غر څومره خوند کوي سبحان الله دا نو چې موږ وختي راغلي وای د غره سر له به هم ختلي وای بس ستړي سولو ډېر د سا راسې ویلاګو باندې لګیا دي دا دې خوندورې اوبه هم را روان دي پښین کې شه نه پښین آبادي زیات پوینټونه ډېر دي دلې هم د دوی ښار سره نږدې ګړنګ دی هلته هم ښه پوینټ دی ښه د ډیم ځګی څه دی ورته په ښار کې یو بل د کلاسیکلا په ښار کې بل یو خوندور ځای هم شته دا اوبه دې روانې دي او زما پښو ته دومره سکون میلاو سولو چې څه درته ووایم په لوڅو پښو دا دې کې روانې ډېر زیات خوند کوي د لمبېدو زړه مې هم غواړي خو اوس څه به کوې سیند سره ګډوډ کېږي چې ولمبېږم ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ګوټونه مې دا د پښو کړلو الوتکه به اوس بنده کړمه څنګه ستې خوند ځینې واخیستې زبردست دی وکړي ډېر ښایسته ځای دی ډېر ښایستې اوبه را روانې دي او خلکو ته هم دا پیغام لرو چې دلته راسي د دغه سیند څخه خوند واخلي بالکل دا د دوی هم خوند ځینې واخیستې موټر چې دی هغه دی ولاړ دی موږ په انتظار دی چې وایي دی څه وخت راځي او ده پر موږ باندې تیاره هم سوله ډېر ښه خوند یې هم وکړي دا مازدیګري ټیم ماښام ټیم نو ډېر زیات خوند کوي دا رقسم ځګله چې سړی راسي ډېر سکون هم دی کې سمیت راځي که سوار ور مازدیګر ټیم یاره مازدیګر ټیم که موږ یو ټیم هم کورنۍ کښېنستلي پاڼ ته ځان بار شو ښه او د سمې نو ډېر ژوندی سړی دی دا رقسم خوندور ځګیانو راځي د سیند څخه خوند اخلي نو موټر له دا دې راورسېدلو اوس چیرې ځو اوس به ځو د ښار خواله دغه سیټ ته دا دې داسې اوبه روانې ده تاسو لیدی سئ ښه دغه اوبه روانې چیرې دي دا چینو زه راوځي د غرو سره راوځي چینه ده ښه بیا دلته ډیم ورته جوړ کړی دغه له خټې څخه ډک شوی
سټور کژ نه ښه بس پالتو روان یې پالتو روان یې ځای کژ دومره خوندورې زبردست اوبه دي په کار دي چې دې ته ډیمونه جوړ سوی دا ټوله دا اوبه چې روان د غرو په مابینځ کې روان دومره خرڅ هم نه کېږي ډیم چې ورته جوړه ډیم جوړ دی خالي له خټې ډک دی صفایي نه ده یو ګز هوایي جوړ هم دی خو صفایي یې نه ده سوی بس اوبه نشي کې سټورېدی ځینې لاړې شي اوس دا دی سوکه سوکه روانېږو بس هغه زګی دی زه والله دا زګی به ډېر مسوم هغه په دا باندې چې درته ډېر زیات سکون مو خوندورې د چونې اوبه را روان زړه مې غواړي چې د دې مې شپه کړې وای خو څه به کوې ډېر نور خوندور زیان هم راته ګوري نو سیند داسې دی چې ډېر سفر مې وکړي ستړی م ډېر زیات سلو اوس دغه هوټل له راغلي دا کوم هوټل دی سمې د نیولا فیز رسټورانټ دی په کلاس پلا کې ښه دغه بس د لیک کلاس پلا د بازار وڅنګ ته دا هوټل دی د لې اوس چای کوو کومې چای کوو د رنګه چای ملاوي زما خپله شنې چای خوښې دي شنې چای به وکړو او ډېر خوندور سین هم دی ډېر ښه خوند هم کوي هوا ډېره خوندوره ده د لې ورته ناست یو چای به وکړو بیا به ګپه کوو څنګه والا کې چای خو دا دې رالې ما خپله لیمن ټي آرډر ورکړی ولو اور قادر و سمې چې دی هغه شیدو چای ده بیا نیش کومې چای آرډر ورکړی دا کومې چای دی بنانا ورته د فلیور د خپل فلیور دی ښه ده نو ناولدو چای آرډر ورکړی دی زه به یې شنې چای را قسم چای سولې والله سړي سر د لې خو مې چای وکړی ډېرې خوندورې چای مې ډېر ښه خوند یې وکړي اوس مخ ته ځو مخ ته چیرې ځو تا کیفې لزه ښه مخ ته ځو د کیفې سره ولاړ کیفې ته ځو بله کیفې څه بیا شام خو نه دی دا ویډیو جوړی ماشاءالله دا نو د کلا سیف الله بازار دی د محسن سینه دی څنګه دی خوند کوي که نه کوي دا تاسو ورته وګورئ ماشاءالله خوندور انا اوس مخ ته روان نه یم خبر سمې الله کومې خواته روان اوس دا دی د بازار له خو راورسېدلو دا زګی دی تاسو لیدی سئ د لیک شینوی څه ناسته وله کوو ریسټ به وکړو راسئ چې او خوندور هوا هم چلیږي د ماخستن د ټیم د سیند څخه به خوند واخلو ډېر زیات خوند کوي ډېره خوندور هوا هم چلیږي سکون دا دی جوس هم راورسېدی نو جوس شو بیا د هغه بعده به زه خوب هم ډېر زیات راځي بس بیا ځان رسوو چې خوندور خوب څنګه صحیح خبر ستړی شوي ته به هم ډېر ستړی شوی نو سټمنا مې نه سکو نو مطلب ونه بس داسې وکړو بس بیا انشاءالله د لې په بازار کې ناست ولو ډېر ښه خوند یې وکړي ښه مجلس مې هم وکړي ټیم مې ښه پاس ولو ښه خوندور هوا هم چالو وله نو اوس چیرې ځو سمې اوس به د کور په خوا ځو خوبونه مې نه دي کړي ډېر ستړي سوي یم د سهار راسې بس بلاګونه دې موږ ځو ځان رسوو بیدېږو خوب کوو